جانان کفن غړيږي بلال زړه روان دی ټولې کوڅې ټول وطن ژړېږي چې محمد رسول الله روان دی بلال پوچ ژړې لمدینه مرور هغه آشنا نشته لدې کوڅې مرور بلال پوچ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه لومړنی څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر یې په هغه مسجد کې اذان کړی دی چې په مدینه منوره کې جوړ شوی دی او تقریبا 10 کاله یې دغه د مؤذنۍ مشرفه وظیفه ادا کړې ده حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ورته ویل یا خلیفة رسول الله ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل د مؤمن ښه عمل جهاد فی سبیل الله دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل مقصد دې څه دی یا بلال رضی الله تعالی عنه وویل غواړم چې د مرګ تر وخته فی سبیل الله جهاد وکړم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل نو موږ ته به اذان څوک کوي بلال رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې چې تر سترګو یې اوښکې بهېدې وویل زه تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وروسته چاته اذان نه کوم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل بلکې دلې پاتې سه او موږ ته اذان کوه بلال رضی الله تعالی عنه وویل که تا زه د دې دپاره آزاد کړی یم چې ته څه وایې هغه به کوم نو صحیح ده پاته به سم او که د الله جل جلاله دپاره آزاد کړی یم نو ما او هغه څوک سره پرېږده چې د هغه دپاره دې آزاد کړی یم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل بلکې ما ته د الله جل جلاله دپاره آزاد کړی یې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه شام ته سفر وکړي او هلته په اسلامي غزو کې مجاهد فی سبیل الله پاتې سو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په اړه وایي ما نسوای کولای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته په مدینه منوره کې پاتې سم حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت وروسته د اذان کولو اراده وکړه او د اشهد ان محمدا رسول الله ویلو ته به راورسېدی ستونی به یې د ژړا ډک سو او له ډېر ژړا څخه به یې اذان نسوای پوره کولی نو خود د مجاهدینو سره شام ته ولاړی د څو کلونو تر تیرېدلو وروسته حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په خوب کې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي دا څه بې وفایي ده یا بلال آیا د دې وخت نه دی را رسېدلی چې زما زیارت ته راسې بلال رضی الله تعالی عنه غمجن له خوبه راویښ سو او مخ د مدینې منورې پر طرف رهي سو او هلته په ژړا ژړا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک قبر او مطهر روضې ته ورغلی بیا یې د حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما سره ولیدل هغوی یې په غیږ کې ټینګ ونیول او مچول یې هغوی دا خواهش او غوښتنه ځینې وکړه چې د سهار اذان به ته وکړې کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په سهار کې د اذان کولو ځای ته وختي او ویل الله اکبر
کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په سهار کې د اذان کولو ځای ته وختی او په اذان یې شروع وکړه او ویې ویل الله اکبر الله اکبر. د مدینې منورې ښار د خلقو په اوازونو ورېږدېدی. کله چې یې وویل اشهد ان لا اله الا الله دغه رېږدېدل او د خلقو ژوږ نور هم زیات سو. کله چې یې وویل اشهد ان محمدا رسول الله ښځې له کورونو راووتلې. د تاریخ په کتابونو کې ویل کېږي چې په مدینه منوره کې تر دغې ورځې بله ډېره ژړانده ورځ نه ده لیدل سوې. همدارنګه کله چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د بیت المقدس د فتح کولو دپاره شام ته په سفر ولاړی، هلته مسلمانانو ډېرې زارۍ ورته وکړې چې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه څخه په ټینګه وغواړي چې فقط د یوه لمانځه دپاره اذان وکړي. نو کله چې د لمانځه وخت داخل سو، امیر المؤمنین حضرت بلال رضی الله تعالی عنه وروغوښتی او دا غوښتنه یې ځینې وکړه چې د دغه لمانځه اذان ته وکړه. کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په اذان شروع وکړه، ټول صحابه کرامو او هغو کسانو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې لیدلی و داسې ژړل چې تر دغه د مخه یې هیڅ داسې نه و ژړلې. او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه څوک و چې تر ټولو یې ډېر وژړل. کله چې بیا د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د وفات وخت سو، په دغه وخت کې یې میرمن څنګ ته ناسته وه او ژړل یې. خو ده رضی الله تعالی عنه به ورته ویل ژاړه مه، ځکه سبا د خوږو دوستانو سره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او ملګرو سره یې یو ځای کېږم. وطن ژړېږي چې محمد رسول الله روان دی. بلال پوچھو ژاړي له مدینې منور، هغه اشنا یې نشته له دې کوڅې مرور. بلال پوچھو ژاړي له مدینې منور، هغه اشنا یې نشته له دې کوڅې مرور.
نور پوا ویلا روان دی پر قریشی جانان کفن پڑیگی بلال لکا